افت که په هر رنګ او هر شکل کې خو بیا هم افت دی د انسانانو دشمن دی آبادۍ ورانۍ کورونه ورانۍ او انسانان د ژوند قابل نه پرېږدي خو ولې په آسماني افتونو کې سیلۍ اوبه او اور داسې افتونه دي که بنده ترې هر څونه پناه وغواړي نو کمه به وي خو په آسماني افتونو کې اور داسې افت دی چې په دې دنیا هم عذاب دی او په هغه دنیا هم عذاب دی چرته چې اور ولګي خلک ترې لرې لرې تښتي او کوشش یې دی چې لرې ترې لاړ شي او ځان ترې بچ کړي خو ولې په دې انسانانو کې داسې انسانان هم شته چې کله اور ولګي ټول خلک د اور نه تښتي خو ولې دغه انسانان د اور طرف ته منډه وهي دغه خلکو ته فایر فایټرز وایي دوی د اور سره مقابله کوي او اور وژني په نننۍ ورځ باندې په عالمي سطح باندې د فایر فایټرز عالمي ورځ مانځلی شي په دې لړ کې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 د صوبایي مشر خطیر محمد په خصوصي حکم باندې ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 مردان د فایر فایټرز عالمي ورځ ونمانځله په دې موقع باندې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 مردان فایر فایټرز د اور وژنې عملي مظاهرې وکړې په دې موقع باندې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ضلع مردان مشر سید کمال شاه د فایر فایټرز خدماتو ته په شاندارو الفاظو کې خراج تحسین پیش کو او د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 فایر فایټرز ته یې داد ورکړه او د دې خدمات یې وستایل د په دې موقع باندې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ضلع مردان د فایر فایټرز د اور وژنې عملي مظاهره وکتله دې ته یې داد ورکړه او شاباشي یې ورکړو د اور وژنې په دې عملي مظاهره کې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ضلع مردان فایر فایټرز حصه واخیسته